د الله رسول فرمایي الله ورته وفرمایي چې کله د روزې میاشت را داخله سوه ښکاره سوه او ولیدل سوه د الله رسول فرمایي الله و دې فرشتو ته وایي تاسو زیاته ذکر بس کوئ و هر هغه چاته دعاګانې کوئ چې کوم څوک روزې نسی. نو معنا دا سو عزیزانو چې ما او تا روزه شروع کو د عظیم فرشتې حاملین عرش د عرش فرشتې و ما تا ته دعا کوي یا الله د پلاني مغفرت وفرمایه یا الله معافي ورته وکړه یا الله توبه یې قبول کړه یا الله حاجت یې پوره کړه یا الله ضرورت یې پوره کړه. یاره تاسو ما او تا به په دا خپل ګریوان کې وګورو چې یو مطلب عام مسلمان د هغه مسجد په کونج کې کښیني او چې کله د روزې میاشت را داخله سوه تر اختر تر میاشتې پورې دعاوې کوي یا و ما ته یا و تا ته ستا څه فکر دی الله رب العزت به دا دعاوې رد کړي که نن نه سبا که سبا نه بل سبا که بل سبا نه د شپې قدر د شپې دعا الله نه ردوي. دلته فرشتې زما او ستا دپاره دعا کوي سبحان الله سبحان الله. ما تا به د دې ملائکو د دعا څخه ځانونه نه محرومه کوو. محرومه کېده د هغه معنا دي چې ټوله شپه تاش ټوله شپه کرمبوټ ټوله شپه چکا او ټوله شپه بانډارونه د هغه فرشتې چې کومه دعا کوي نو یا د فرشتو دعا نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله غلطه ده یا زما او ستا دا ژوند چې دی هغه غلط دی. نو لہذا د فرشتو دعا حق ده زما او ستا ژوند چې دی هغه غلط دی. بس د روزې دپاره داسې تیاري وکړه لکه چې کله ما او تا په اسپتال کې داخل سو هغه زما او ستا چکې و تاشون و بانډارونه ګرد ولاړو ختم سلو ما او تا کوشش کوو چې دا زما او ستا صحت برابر سي بیا به ما او تا میلې کوو. اوس د روزې میاشت را روانه ده ما او تا به دا خپل روح برابر و چې زما او ستا روح برابر سو بیا به د اختره بعد ګورو که ژوند بیا به میلې هم یې بانډارونه به هم یې ګپې به هم یې. نو هغه فرشتې چې ما تا ته کومه دعا کوي هغه دعا په دې راته کوي چې د ورځې روزه او شپه د منکراتو څخه خلاصه د ورځې روزه شپه چې د هغه د الله رب العزت نافرماني څخه خلاصه بیا به دعا راته وکړي. کړی د الله رسول فرمایي داسې مثال دی چې کوم څوک روزه نیولي د ګناه ځان نه راګرځي نه کال ته چې اوښ وتړي اوښ وتړه خوراک مور کوه چښاک مور کوه بیا یې وخت سهار دې وتړئ مازدیګر یې رایلکه اوبه ورکړه نو دا روزه د ده اوس روزه شوله داسې زما او ستا روزه د الله رسول فرمایي داسې به یې جوړوئ نه. او بله خبره دا ده عزیزانو دا روزه چې د زما او ستا دپاره یو پریکټس دی د ایمان او د اسلام. په دغه روزه کې ما او تا ځان پټولی سو د لمانځه د زکات د روزې د تلاوت د عباداتو. په دغه روزه کې ما او تا لمنځونه په جومات شي زما او ستا تهجد چې دی هغه شروع شي زما او ستا هغه ډېر خوراکونه چې دی هغه پاته شي زما او ستا ذکر او فکر چې دی هغه شروع شي. معنا دا ده چې یاره زه کله له دې روزې ووتلمه بیا به زه هم دغسې 5 وخت لمنځونه په جماعت کوم ذکر کوم تلاوت کوم تهجد چې دی هغه به کوم. روایت پکې راځي از شیخ صاحب رحمه الله لیکلی دی یو ورځ د مازدیګر لمنځ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره جماعت ولاړی جماعت لمنځ نه جماعت ځینې قضا سلو یا به ناوخته سوی یا به اودس یا به غسل یا به سفر هر څه چې ولو دومره خوابده سوه دومره خوابده سوه چې رالی کور ته نو بیا یو باغ یې درلودی باغ دا باغ په 2 لکه درهم باندې ولو 2 لکه درهم یعنی ته حساب ولګوه د هغه وخت 2 لک روپۍ راواخله یا د نن ورځې 2 لک روپۍ راواخله ما تا ته خو روپۍ ډېرې ښه ښکاره کېږي و هغو ته ایمان و اسلام ډېر ښه ښکاره کېدی راولاړ سو د خپل باغ یې د الله په لاره کې صدقه کوي ولی الله ما ته معافي وکړه چې له ما د مازدیګر جومات ولاړی فوت سو او قضا سو په 2 لک روپۍ باغ ما او تا خو 2 انو ته نه یې تیار چې قضا سي قضا جماعت نه چې جماعت راسه ولاړئ لمر پرېوتی زما او ستا پر دغه تندې باندې به پښیمانۍ ګونجه ونه وینو ولې زما او ستا د اسلام خبرې ډېرې کمزورې دي په نامه مسلمانان په عمل بیا موږ د اسلام ډېر لرې یو او موږ ډېر ځینې ورک یو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل د 2 لکو روپۍ باغ دا صرف په دې خاطر د
الله په لاره کې صدقه کوي چې لما د مازدیګر جمعات چې دی هغه ولاړی دا زما جرمانه ده دا زما سزا ده دا زما جزا ده دا زما مطلب یو پښیماني ده یا الله ته ما ته معافي چې دا وکړي خبر اخلاص شوه